د فلسطینیانو په ملاتړ د چین تازه بیان. آیا امریکا او چین سره مخ کیږي؟ جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې امریکا او اکثریت غربي هیوادونه پر مظلومو فلسطینیانو د اسرائیلو د وحشیانه بریدونو ملاتړ کوي او ورسره نظامي مرستې هم کوي، خو چین بیا د اسرائیلو پر ضد غږ پورته کړ. تازه خبر دا دی چې چین وايي اسرائیل باید د غزې اوسیدونکو ته د ډله ییزې سزا له ورکولو لاس واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل په غزه کې د اسرائیل کړنې د ځان د دفاع له حده بهر دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د وانګ یي له قوله لیکلي چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر شهزاده فیصل بن فرحان سره د ټلیفوني خبرو په ترڅ ویلي چې د اسرائیل حکومت باید د غزې اوسیدونکو ته د ډله ییزې سزا له ورکولو لاس واخلي. اسرائیل په داسې حال کې چې غزه په بشپړه توګه محاصره کړي او حتی د سیمې ته د اوبو خوراکي موادو انتقال بند کړی، د غزې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د ځمکنیو عملیاتو له پیل مخکې د غزې له شمال څخه ووځي. د بشري حقونو ډلې وایي له غزې څخه د څه باندې 1.5 میلیونه اوسیدونکو وتل به د بشري ناورین لامل شي. وانګ یي وویل اسرائیل باید د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنو ته غوږ ونیسي. د غزې ساحلي ځمکنۍ او هوایي پولې چې 2.3 میلیونه نفوذ لري له 2006 کال راهیسې د اسرائیل لخوا د محاصرې لاندې دي. یاده دې وي چې طالبانو هم د اسرائیلو وحشیانه بریدونه غندلي او له نړیوالو یې غوښتي چې اسرائیل د وحشته لاس په سر کړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.